دوی د هغه دهقانانو د پیدا کېدو په تکل کې دي چې له طبیعي افتونو څخه زیانمن شوي وي تر څو یې پیدا او د غنمو د اصلاح شوي تخم د سروې په لیست کې شامل کړي. همددې اوسیدونکی نوم دې څه دی؟ ممتاز ځمکه لري که نه لري؟ للمي ده که ابي؟ للمیم ده اویم ده. او ابي ځمکه څومره لري؟ اوی به یې یو 2-3 جریبه وي. او دروازه په دروازه پټي په پټي په دې حق له وګورو چې هغه خلک چې کوم مستحق خلک او موږ خپل وګورو چې ځمکه هم د 2 جریبه نه زیاته ولري، ابي ځمکه ولري او عمر هم د زیات وي، دهقان وي، حقیقي معنی باندې دهقان وي. یا د سروې چې پکې 10,200 مستحق دهقانان شامل دي چې د کونړ په 11 ولسوالیو کې جریان لري. د اپیو په مالی ملاتړ باندې او د FGF په همکارۍ سره د 140 WK پروژې د لاندې د کونړ په 11 ولسوالیو کې 10,200 دهقانانو ته چې د 2 نه تر 15 جریبه پورې اوی ځمکې لري هغوی ته موږ 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلو DPA سره، 50 کیلو سونا یوریا او د دې ترڅنګ هممهاله موږ دوی ته تخنیکي ټریننګونه هم ورکوو تر څو چې زموږ د دهقانانو حاصلات زیات شي. عبدالحسیب ناصح چې د خوړو کرنې د نړیوال سازمان لوري د یاد ټیم څخه د نظارت موخه راستول شوی وو، د مستحقو دهقانانو د پیدا کېدو د سروې څخه داسې مهال خوښي څرګندوي چې یاده پروسه له نږدې څخه څاري. موږ د FGI ټیم سره ګرځو، څه کلو کې پرونو ګرځېدو، مونیټورینګ بخش کې کار کوو، نو تر اوسه کومه ستونزه نشته. انشاءالله موږ هر کور باندې دوی ګرځي ورسره موږ هم ورسره یو او لسم راځي دی او ټاپور اوس راغلي فیرونی کلي ته، نو فیرونی کلي کې هم کار شروع کړی دی دوی. نو د FGI کارمندان دي کور په کور ځي، سروې کوي او هم به ساحې ته ځو، هغه د چا چې ځمکه ده هغه هم خلک هلته پیدا کېږي. تر اوسه که مشکل نشته دی او ښه په کامیابۍ سره پروسه روانه ده. ورته مهال هم دهقانان د یادې پروسې د شفافیت څخه راضي دي. دوی زیاتوي اپیو FGI کارمندان نه مننه کوو چې موږ دلته ګډې ساتلې وو، هغوی راغله او موږ سره یې دغه مرکه وکړه په دې حالاتو کې خوشحاله وتې او هر کله دې راشي او دا 4 جریبه ځمکه وه زموږ ویلې کله کور یې وده. د دې پروسې نه موږ ډېر راضي یو، د دې دا ورونه راځي دروازه په دروازه باندې د هر یو ورور نه پوښتنه کوي، د هر یو معلومات ته اخلي د دغه په باره کې او پټي په پټي باندې پوښتنه کوي. دې نه مخکې کومه موسسه داسې نه ده راغلې چې دا شان دروازه په دروازه خلک یې د کور نه راایستلي دي او پوښتنې ترې کړي دي او د تخمونو په باره کې ته پوښتنې کړي دي، داسې کومه موسسه نه ده راغلې. زاهد الله شینواری، سیمه نیوز، کونړ.